ساپریش لیدلې کوټ دی او مالش لیدلی کټکی ناراض خوبونه الله ګل دانا 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 شراب راک پیمانه په پیمانه الله ګل دانا دانا او خد چسترګې دی وړي دی جنۍ الله بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه تربیز جلال چې خاص او ډیر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو پوینټ سره سال ته خوږ درمل ګرا تا رومان ساس پترون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د ولس خګړه عزتمندو کتونکو دا وخت مونږ په سواد کې په ډیسټریکټ سواد کې زما پسند کې کوم لیټل پوئټ تاسو ښکاری پښتو ارمان سراج نوم د چانه پټ پناه دی. اسمان یو زلنده ستوره دی، ډیر خپل شاعر دی، کیوټ. هغه څه نه خبرونه کو. سراج السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج خیر طبیعت دی خیر؟ خو تاسو نه خیر. شکر زموږ د ډیر لیر لرو سراج. او مننه مو کوم چې دومره د لرې نه نه او خاص کر تاسو او ثنا الله صاحب در سره راغی نو هغه ته ډیر خوشاله یو او مېرمانم راغلی تاسو سره ډیره زیاته مننه کوم چې رالی او ثنا الله ځان سره راوست. او دا کیمرمن خو دوی پیژنو کم ثنا الله ثنا الله پکچر وباسه همدغه اکته کیمرمن هغه بالکل ثنا الله سي ملاقات او خوشاله شو کیمرمن صاحب بالکل خوشاله شو. څه فیلینګ او احساسات؟ بالکل داسې محسوسوم چې دومره غټ سړي سره زه ناست یم او زه هم د هغه په مخ کې بیا شعرونه یم. ارمانه سبق په څوم کې د خیره خپل کوالیفیکیشن کې؟ پنځم کلاس کې یم. پنځم پرایویټ سکول ته ځي؟ پرایویټ سکول ته ځم. دا راته ووایه ارمان صاحب، تاسو د کم شعر نه تاسو ډېر مشهور شوئ چې تاسو مینوال دلته راځي پوه شئ مشهور شوئ، هغه کم شعر چې تاسو کتونکي ته ویلی او مشهور شوئ هغې نه؟ جی ما خو ډېر شعرونه ویلي خو زموږ کوم مینوال چې دي نو هغه انقلابي شاعري ډېر خوښوي نو ما ډېر شی انقلابي شاعري هم کړله نو بس په دې کې زه دغه نه شم کولی چې ملګرو زما کم شعر خوښ کړی. لومبی چې د کم ویلي او د هغې ته مشهور شوي هغه شعر چې کوم دی کتونکو ته ووایه پوه شي بیا خپرونه بوځو مخ په وړاندې. زما اولنی شعر و د منیر جان و هغه کتونکو ته ډالۍ وایي تږی اوبه واخله کیسه ختمه زړه غواړي نو زړه واخله کیسه ختمه نه کنه د یو لاسه ټپ نه خېږي نه کنه د یو لاسه ټپ نه خېږي څه راکړه څه واخله کیسه ختمه وایي چې شاعري د دومره خوښه ده ای زما مازه واخله کیسه ختمه خرڅ په کباړي که ده زما پیزار ځان نه پرې رانجه واخله کیسه ختمه نه نه د جیدات په سر مې مه وجنه نه نه د جیدات په سر مې مه وجنه هر څه ستا شتره واخله کیسه ختمه او ای منیر جانه دا یو زړه مې دی زه پرې دا ته واخله کیسه ختمه. ښه ارمان سراجه دا راته ووایه د کم شاعر نه تاسو ډېر متاثره شوئ مطمئن شوئ پوه شوئ شاعري اړخ ته راغلی کوم شاعر چې تاسو ډېر د هغې نه متاثره شوئ او دې میدان ته راغلی شاعري؟ چې شاعري خو باقاعده زما والد صاحب کوي زه خپل والد صاحب هم ډېر شعرونه یم خو چې هر شعري چې انقلابي یا زما خوښ شي د دې پښتنو دپاره یا د پښتنو پکې څه دغه جذبه په پښتنو کې پیدا کړي چې هغه پښتانه راچوت کړي او په یو ول باندې ننګ وکړي نو دغه شان دي شاعري وي. ډېر زبردست. ارمانه د والد صاحب یو څو شعرونه راته ووایه خواږه کوم چې ستا د خوښې د فیورټ ستا چې کوم خوښې؟ دا پښتو زمونږ مور ده دا پښتو زمونږ مور د مور درنه کوي چې درانه شي دغه پت ته خوبه پاسئ خیر دی اوس پښتانه شي او وایي پښتو زمونږ پیژنګلو ده پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ دا یوازې ژبه نه ده دستور هم دی هر عمل مو د پښتو په ګاڼه تللی. ډېره مننه ارمانه. تاسو چې موږ ته کوم په سوشل میډیا تاسو پیج نه موږ یو د افسر افغان چې کومې ټپې دي هغه موږ ډېرې زیاتې خوښ شوي د ولس هم خوښې شوي هغه ټپې راته ډالۍ کړه. او پیغله چې پڼ سړي له ورکې ګرانه او لکه د لم ټوټه چې سپی
وتختوینا او خواله می ما راز شرمیگم نمره پویگم چې ما تال درکوینا او کدی زما دی دنیا دیگی گرانا او د ګودر غاړه اجاره واخلمینا او تب می یو زیبل زګوري زما بستا دیوال تسا خطلبینا او د ملکند سرنا دنګ گرانا او د یار قلنګا پسر سترګو دی منما او سرته مسپینا سنگل کېږدا د خپو سپلای می سرتډي ریخدینا او مسافریش لیدلې کوټ ته او مالش لیدلې کټکی ناراض خوبنا او سپوږمۍ پما دې سانیشتا زما جانان د دې والا پسوري زینا الله ګلدانا دانا 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 شراب راک پیمانه په پیمانه الله ګلدانا دانا او خد چسترګې دې وړې دې جنې الله ګلدانا دانا 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 الله ګلدانا دانا او کچر تغټي وې خړلې بدیوما الله ګلدانا دانا 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 الله ګلدانا دانا ډیر زبردست عزتمنو تاسو دا مازیرا دا ټپی و ډیر زبردست ډیر زړه راخون کوي والله ډیر موږ ډیر خوښ شو ډیر زبردست ارمان دار ته وایا په مستقبل کې په فیوچر کې تاسو څه جوړې کې ته خیر سره خواهش دي سره جی زمانہ والد صاحب شعر دی کلوی ډاکټر شیا مفتی شم سو کې انجینیر یا ساينسدان جوړ شي د علم زور باندې خلا ومنم دار سمح کې چې انسان جوړ شي د ټول ناول با انسان جوړېږم بیا کوشش کوم چې جرنالست جوړ شم موږ شان جرنالست او صحافي جوړ شم چې د صحافت په لار د خپل پښتو او د پښتنو خدمت وکړم صحافت وخت بالکل ان شاء الله امید هم لرم چې ته به ان شاء الله غټ صحافي جوړېږي تاکي دا کوم ټیلنټ هغه دا پښتانه ګوري پوه شئ او ان شاء الله ته به غټ صحافي جوړېږي او زموږ بستا پر دعا ګویو او دا شان کتون نورم انتظار کوم چې نورې څه غونډه ټپې غزل شامل جی زما د والد صاحب یو شعر دی وای غزل دی وای ساندې بسندري شي وخت په پکې لګي ساندې بسندري شي وخت په پکې لګي پاکه به خبري شي وخت په پکې لګي ختم به دوران د ظلم جبر شي رڼا به شي لوړي به جوړي شي وخت په پکې لګي او دا د تور نظام تور زناور به په قابو کې شي ماته به خري شي وخت په پکې لګي او دلته به امن مرغۍ والوزي راوالوزي لوی به وزیر شي وخت په پکې لګي نه به وي سراج وختونه میلې به وي ورکې به دایر شي وخت په پکې ډیر خیا ډیر زبردست ارمان دار ته وایا تاسو له پښتانم ډیر راځي بالکل ډیر زیات لکه څنګه چې تاسو را لې دي سي جرنالیزم دغه جرنالیست می صحافیان می ډیر زیات خوښ شي او په خپل هم چې یو صحافي جوړ شم چې د صحافت په لار خپل پښتو او د پښتنو ډیر زیات ان شاء الله ته صحافي جوړېږي او سبق شان جاری ساته د پښتو خدمت هم کوه او د ولس خدمت هم ان شاء الله کې زموږ سره پر دعا ګویو او دا راته وایا کلی ته وځي خلک ته غونډي بالکل په سکول کې چې کله تنګي سکول کې سټوډنټان بریک کې خوراک ته تاسو وي غزل مدل ورته په کلاس کې سر میں پاس ہے زموږ په سکول کې اسلامي کالج اینڈ سکول ته نوم دی او پرنسپل نوم یې نعیم دی او داسې نور استادان په ټیم دي او بس یو سر راشي ما ته وایي پاسه شعرونه ووایم ته به مارزې ته ځې که نه مصروفه به یې نن سبا ډېر زیات مصروف به یو پېښور ته پکې لاړو اسلام آباد ته دوه پیرې تللو داسې ډېر ښې مشاعرې راځي مشاعرو له ځې بالکل دل کې مشاعرې د هغې له به ځو انشاءالله اوس راته نورې څه ښه سره ته یاد دي زموږ کتونکو سره ډالۍ کړه زمزمه وایي د
د جبر نه باغې د انقلاب سړی دی نه مري د جبر نه باغې د انقلاب سړی دی نه مري د وخت د ګزارونو د جواب سړی دی نه مري د علم دښمنان که په لار کېږي کمړه کېږي د علم دښمنان که په لار کېږي کمړه کېږي خو خدای د قلم او د کتاب سړی دی نه مري زمونږ د وطن د بقا راز په دې کې پټ دی زمونږ د وطن د بقا راز په دې کې پټ دی چې هر سړی دی مري خو د پنجاب سړی دی نه مري او د کرکې ګناهګار چې د دنیا د مخه ورک شي د امن او د مینې د ثواب سړی دی ډېر زبردست. ښه ارمان صاحب دا راته ووایه پښتنو دپاره څه پیغام څه ویژن لرئ؟ زما خو پښتنو ته دا پیغام دی چې په مینه او د امن سره اوسي او خاص کر حکومت ته مې دا فیل دی چې تر 10 جماعته پورې د پښتو ژبه مقرر کړي چې زمونږ پښتنو کوم رانوان نسل چې دی دوی په پښتو کې لیک بس کولی شي. زبردست زنده‌باد. تاسو د ارمان صاحب خبرې او شاعري واورېده والله زه ته ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر ښکلې شاعري وکړه زړه راښکونکې. ډېره مننه ارمان صاحب او انشاءالله موږ دپاره دعا ستاسو دپاره دعاګو یو او په فیوچر کې الله غټ سړی جوړ کړه پوه شوې او شاعري دغه شان جاري ساته پوه شوې او موږ سپورټ ټول سپورټ ستاسو سره دی. عزتمندو دا د نن ورځې خپرونه خپل قربات او رحمان له ورکې اجازت په ډېر بخښونکي په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم.